خو په دا مخکې روایتو کې که تاسو فکر یو هغه یو روایت کې تیر شوه چې نبی علیه السلام یې دوه شیان دي چې څوک دوام په وکړي جنت خدای ورکوي خو عمل کوونکي ډېر کم دي عمل کوونکي ډېر کم دي د ډېر اسانه خو عمل کوونکي کم دي هغه چې و مخکې بېرته به هسې د تنبیه دپاره را ذکر کړم چې د لمانځه نه شاته لس وارې سبحان الله سبحان الله لس وارې الحمدلله الحمدلله لس وارې الله اکبر الله اکبر وې شواروز کې څو لمنځونه دي نو مجموعه د 5 لمنځو سره څومره راغله 150 خو د لمانځه نه شاته 10 شو که نه 150 یوه نیکي په لس بدلېږي نو 1.5 زره نیکۍ شوې بیا چې لماخستان ویده کېږي دلته بیا 100 وارې ویې لکه موږ تاسو خو د لمنځو شاته 100 وارې ویې لماخستان 3 وارې سبحان الله 3 وارې الحمدلله 4 وارې الله اکبر 100 بیا بدل شو په زر 2.5 زره نیکۍ شوې 2.5 زره ګناوې په ورځ کې څوک کوي په دغه خدای ګناوې معاف کوي خو عمل کوونکي په ډېر کم دي عمل نه ولې کم کړي وایي چې په لمانځه ولاړ یې د لمانځه چې اخر ته رسېږي دنیایي یو کار ته یې سودا شي شیطان هغه په فکر کې ورشي چې وایي هغه کار چې خراب نشي دکان ګاک رانه لاړ نشي پلانکی ونه شي سلام وګرځي دستي روان شي ذکر پرېږدي لماخستان که تاسې خیال کړئ په مجلسو نه څوک ستړي کېږي نه خوب ورځي خو چې کله څملستو اول سوچونه شي بیا چې اوس به خیر د ذکر به بیا په آخر کې کوم ذکر ته ذاتي ورپام هم نه ویده شوی وي شیطان یې ویده کوي دلته بیا شیطان ویده کوي دلته خوب راولي اسانه شی دی خو په ټوله زندګي کې په طالبي کې موږ نه یې کړي د عوامو زندګي خو څه کوي چې لماخستان ویده کېږو 3 وارې سبحان الله 3 وارې الحمدلله 4 وارې الله اکبر ویې دغه موضوعه ده چې کور نه وځي څومره لنډه دعا ده بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله خو بس موږ ویره شي چورت مو په بل شي یا په خبرو شو یا په هغه شي نو بیا وروسته مشکل موږ ته په خپله جوړ وي دوام کوونکي کم دی عمل کم وي ثواب یې ډېر وي فایده یې ډېره وي خو عمل کوونکي دا بیا کم راځي